د خوست ولایت د رهبرۍ له پریکړې سره سم د یاد ولایت په مرکز کې ټول خوراکي توکي پلورونکي مکلف شوي چې د اجناسو د پلور پر مهال خپلو مشتریانو ته رسمي بیل یا رسید ورکړي. د دغه اقدام موخه د نرخونو روڼتیا، د بازار ثبات، د بې ځایه لوړو قیمتونو مخنیوی او د خلکو د حقونو خوندیتوب بلل شوی دی. د خوست ښار اوسیدونکي دغه پریکړه ستایي او له اړونده چارواکو غوښتنه کوي چې د بازار څار باید دوامداره وساتل شي څو هیڅوک ونه شي کولی د نرخونو لوړول یا وزن کمولو له لارې خلک زیانمن کړي. دا پریکړه کړې دي چې ټول ښاریان هغه پلورونکي چې بازار کې کاروباریان دي، مثلا دواخانې دي، پرچون دي، عمده فروشان دي، د دوی دپاره یو پیشنهاد او یو اعلامیه خپاره شوې دي چې دوی باید رسمي بیلونه ولري او دغه ډېر مثبت پریکړه او فیصله شوې دي. موږ د دې هرکلی کوو، موږ یې ملاتړ یو تر څو هر څوک وکولی شي د خپل کاروبار د ساحې نه هغه چاته چې کوم اجناس ورکوي د هغه معلومات اخیستونکي ته شوي وي او په راتلونکي کې دوی ونه شي کولی چې د نرخونو د لوړوالی په خاطر د خلکو سره بېانصافي وشي. هر دکاندار باید خپل ثابت هغه ولري که نه، بیل ولري او په هغه کې او بل دکاندارانو لپاره لازم هم دغه ده چې هغه ونه کړي، احتکار ونه کړي که نه، په منو کې اضافګي کې ونه کړي او د خلکو سره همکاري وکړي، د ملک سره همکاري وکړي او منو ته باید قیمتي ویر نه کړي. باید موږ کوشش وکړو چې منونه په ښه مناسب قیمت خرڅ کړي او د دې غیدې پرېکړې موږ هرکلی کوو او موږ نه خاک. په ورته وخت کې د نرخونو او احتکار کمیسیون مسؤلین وایي چې د قیمتونو او رسیدونو د چک پروسه به منظمه او دوامداره تعقیب کړي. نو د په مورد باندې خو موږ هیوادوالو ته مخکې خبره کړې وه چې تاسو باید د هر مشتری بیل ورسره وي او د بیل په غنه خبره بیا سفار سي. مقصد دا دی سړی ته به دا پته لګېږي چې د بیل نه د شای په منځ څومره خرڅ کړی دی. نو بیا پرون د والي صاحب سره په دې مورد نه میږ غونډه درلوده. غونډې په جریان کې بیا والي صاحب دا سپارښتنه وکړه او جدي سپارښتنه وکړه چې مقصد د دغه نه وروسته به خوست میشتې ټول څومره تجار چې دي یا دکانداران دي بیل به خامخا مشتری ته ورکوي او د بیل نه ایخته او بالکل سودا نه کیږي. نو موږ خپل هم د دغه په مورد کې د ولایت مقام مستغفر ګربز ایدي په باره کې پوسټ هم کړی دی او ان شاء الله دا خبره به موږ جدي تعقیبوو. د یادونې ده چې په خوست ښار کې د نرخونو د کنټرول او د شکایتونو له امله چارواکو پریکړه وکړه چې دکانداران باید رسید ورکړي څو نرخونه روښانه او د خلکو حقوق خوندي شي.